سلامونه دوستانو، زما نوم ډاکټر عبدالحی دی او زه د نفسیاتو ماهر یم. نن تاسو سره زه په غوسې باندې خبره کول غواړم چې زموږ معاشه کې غوسه دومره زیاته ولې. تاسو به کتلی وي کور کې دننه پلار زوی سره نښتي وي، ورور د ورور سره نښتي وي، خور د ورور سره نښتي وي، یا که بهر راوځي په بازار کې ریړې والا سره، سبزی والا سره، فروټو والا سره یو چا سره خبره نشي کولی، چا کې زغم نشته، برداشت نشته. چې دویمه خبره ورسره اړی کنځل ده، جنګ دی، جګړه ده. همدغه رنګه روډ باندې ګاډي والا کې زغم نشته دی، یو منټ به صبر نه وکړي چې بل له لاره ورکړي، په یو بل باندې ګاډي ورخیجوي، یو بل په ګاډي باندې وهي، خو بل ته به موقع نه ورکوي، لار به نه ورکوي، ولې چې دوی کې برداشت نشته، زغم نشته. تر دې پورې چې ډېر په وړو وړو خبرو باندې پښتانه یو بل وژني، یو بل ختموي، یو بل قتلوي، او په نتیجه کې په کلونو کلونو بدې ردې دې ته غاړه کېږدي. د بدې نتیجه هم بیا تاسو ته ښه معلومه ده. هم په دې غوسې باندې، هم په دې لږ زغم نه کوونکي باندې بیا وروسته دا خلک ډېر پښیمانه وي. دا چې مړه ګوډ وکړي وروسته بیا ډېر خفه وي، خو هلته بیا وخت د لاسه تلي، هغه کړی کار هغه نه واپس کیږي. دا هر څه ولې کیږي؟ وجوهات یې څه دي؟ د دې په شا باندې همدغه نفسیاتي ناروغي چې نن زموږ معاشه کې تقریبا هر دویم سړی پې اخلي. خو که دغه خلکو ته چا ووایي چې ستا دا غوسه چې کابو کې نه ده، د دې علت نفسیاتي مشکلات مسلې دي، یا ستا دا مرض چې په ډاکټرانو باندې ګرځي او ډاکټران ستا مرض نشي راویستی، د دې پر شا باندې دا نفسیاتي ناروغي دي، نو هغه کیدای شي تا ته یو دوه درې کنځل هم وکړي او درله ووایي چې زه تا ته څه لیونی ښکارمه چې د نفسیاتو ډاکټر ته مې وروره، د نفسیاتو ډاکټر صرف د لیونو سره کار نه، هغه همدغه رنګې داسې خلک چې جذبات، احساسات، مزاج دا یې کابو کې نه وي، د هغو سوچونه، فکرونه کابو کې نه وي، او خپلې رویې، خویونه یې کابو کې نه وي. د دې سره د نفسیاتو ماهر کار وي او په دې باندې ډېر ښه. نو دغه جذبات، دغه بې کابو غوسه چې تا ته بیا وروسته ډېر مشکل ورنه جوړېدی شي، ته په بدې ردې باندې اوړېدی شي. که چېرته د دې ته په وخت باندې علاج وکړې، یوه مشوره وکړې، نو وروسته د دې کشالونه، د دې بدبختیو نه به خپل هم خلاصي او نورو خلکو ته به هم تکلیف نه کړي جوړ. نو غیرتمنو پښتنو او روغو پښتنو که چېرته تاسو ته دا مشکلات وي، برداشت نه یې درکړي، غوسه په نه څه خبره باندې درځي او هغه مو کابو کې نه وي او د هغې نه تاسو ته مشکلات جوړېږي، وروسته په هغه شوې غوسه باندې بیا ستومانه وي، خفه وي، نو ښه دا نه ده چې وخت نه مخکې د هغې غم وکړي، د هغې یو علاج وکړي، د هغې په حواله یوه مشوره وکړي یو ماهره سړي سره. نو تاسو نه زه دا هیله کومه چې جنګونه، لانجې، معاملې مه کوئ، د دې شي علاج وکړي، په دې شي چا سره خبره وکړي، څو چې د مهذبه دنیا غونده کې مونږ هم یو په امن ژوند وکړو او د خپل ژوند نه خوند واخلو.